السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، یو پلار د هغه خپل زوی ته ښځه کوي، نو آیا دی چې شریعت طرف ته ګوري چې په شریعت کې موږ تاسو ته کمې ښځه باندې دا ترغیب راکړی شوی چې دې سره تاسو نکاح وکړئ؟ د مشکات شریف حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک موږ تاسو ته 4 قسمه ښځې ښودلي دي چې دغه ښځې چې دا 4 قسمه ستاسو مخې ته راتلی شي، چې په دغه 4 کې به تاسو صرف یو قسم ته ترجیح ورکوئ او هغې سره به تاسو نکاح کوئ، او په دې باندې چې دی زورنه ورکړې شوې ده. د هغه 4 ښځو نه اولنۍ چې کومه ښځه ده هغه مالداره ښځه، یعنې هغه ښځه چې د هغې بینک بیلنس زیات وي، هغه ښه مالداره وي، هغې سره ښه ډېر مال او دولت وي. حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې یو دغه ښځه ده. دویم نمبر هغه ښځه ده چې د هغې حسب او نسب، یعنی هغه چې کوم بیکګراوند دی، کوم هغه خاندان دی، هغه غټ خاندان والا ده، د هغې خاندان چې هغه ښه مشهور او لوی خاندان دی، هغه جنۍ چې د هغه ښه خاندان جنۍ ده. حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې درېیمه هغه ښځه ده چې د هغې ښځې حسن او جمال زیات دی، دا درېیمه ښځه ده. او 4 نمبر هغه ښځه ده چې هغې سره نه مال او دولت شته، نه یې دومره لوی خاندان دی، نه چې د هغې حسن او جمال زیات دی، خو لیکن په دغه ښځه کې چې دی دین زیات دی، هغه کې چې دی دینداري زیاته ده. حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کله ستاسو مخې ته دغه 4 قسمه ښځې راشي، یعنی یو مالداره ښځه راشي، یا چې دی د هغې حسب و نسب او خاندان زیات وي هغه مخې ته راشي، یا چې دی د هغې حسن او جمال زیات وي هغه مخې ته راشي، یا چې دینداره مخې ته راشي، نو تاسو په دغه 4 ښځو کې چې دی دغه 3 ښځې ترک کړئ، دغه 3 ښځې پرېږدئ او دغه دین طرف ته ترجیح ورکړئ، یعنې دغې دیندارې ښځې سره چې دی تاسو نکاح وکړئ. ولې؟ ځکه چې د دې وجې نه به ستا د دغه دنیا ژوند او زندګي هم ښایسته وي او د آخرت ژوند او زندګي هم ښایسته وي. نو موږ تاسو له هم پکار دي که هغه ځوانان دي چې هغه ځان له په خپله باندې چې کله ښځه کوي چې هغه دین طرف ته مایله شي او دینداره ښځه وکړي، یا کم والدین دي هغوی خپلو بچو ته چې دی ښځې کوي هغوی له پکار دي چې هغه دین طرف ته ترجیح ورکړي او دینداره ښځه خپل زوی ته وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.